بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک فرمائی هر چاته چې عالم سه، یعنی هر امتی ته دا وایي چې عالم جوړ سه، په علم باندې ځان پوه کړه، په علم باندې ځان خبر کړه، علم حاصل کړه، په طلب د علم کې ووځه، په طلب د علم کې وخت مصرف کړه، شپه ورځ یا په شپه ورځ کې یو وخت ورته معلوم کړه د علم د حاصلولو لپاره، او یا طالب جوړ سه، طلب کوونکی د علم جوړ سه، یا په خپل عالم سه علم په ځان کې راوله، یا طالب د علم سه. یا که طالب د علم نسي جوړېدلی، طلب د علم نسي کولی، عالم نسي جوړېدلی، بیا نو د علم اورېدونکی جوړ سه. علم اوره چې زه د علم مجلس ولیدی، د علماو مجلس دې ولیدی، د علم مجلس کېدی، د علم خبرې کېدلې، د قرآن او د حدیث خبرې کېدلې، د دین خبرې کېدلې، د شریعت خبرې کېدلې، د طریقت خبرې کېدلې. هلته سړی باید ورسي، کښېني، هغه علم واوري، نو اورېدلو والا ځان جوړ کړي چې علم واوري. یا اوس کوم په ټلفونو کې یا په نصیحتونه چې کېږي، دغه باید سړی واوري. دا هم اجتماع کې راځي چې سړی اورېدل ته علم وکړي، په هغه سامعینو او اورېدونکي کې سړی شمېرل کېږي. که دا هم سړی نسي کولی، عالم نسي جوړېدلی، طالب نسي جوړېدلی، اورېدونکی نسي جوړېدلی، بیا دې نو محبت په زړه کې د علماو، د طلباو، د عالمانو سره وساتي، محبت یې کوي. محبت سره هم الله پاک سړي ته بخښه ورکوي، الله پاک سړي ته خپل قرب ورکوي، الله پاک سړي ته ګناوې معافوي. د علماو د طلباو په محبت سره الله پاک سړي ته ثواب ورکوي، اجرت ورکوي، مزدوري ورکوي. پنځم باید سړی نسي جوړ چې هغه به سړی هلاک سي، د هلاکت سره به مخامخ سي. نو الله پاک سلیمان علیه السلام ته اختیار ورکوي. سلیمان علیه السلام ته الله پاک وویل چې غواړي. سلیمان علیه السلام الله پاک ته وویل چې علم غواړم. الله پاک علم ورکړي، بچي یې هم ورسره ورکړه. یعنې که د بچي اختیار کړی وای، علم به نه وای ورسره، او چې علم یې اختیار کړي، د علم سره، د علم په برکت سره الله پاک مال و دولت هم ورکړي، بچي او سلطنت هم ورکړي. او په علم په خاطر باندې په انسان کې نرمي پیدا کېږي، په زړه کې نرمش پیدا کېږي، انسان په بدن کې، په زړه کې د الله پاک بیره او خوف راځي. نو چې کوم وخت د انسان په زړه کې د خدای بیره او خوف راشي، په زړه کې نرمي راشي، حلم او بردباري راشي، د الله پاک رحمت راځي، د الله پاک فضل او احسان په سړي باندې کېږي. او روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام بارک فرمایي چې یو سړی و یو عالم ته کومک ورکړي او د یو عالم طرف ونیسي، هغه عالم کمزوری وي، ناجوړه وي، ستړی وي، مفلس وي، فقیر وي، مسکین وي، مشکل کې وي، دی راغلی د هغه سره په مسکیني او په فقر کې کومک وکړي، او په د ناجوړي کې کومک سره وکړي، په هره طریقه سره چې وي. خو عالم ته یې کومک ورکړي په علم خاطر، او د ناجوړۍ په وخت کې، د کمزورۍ او د فقر او د نیستۍ په وخت کې الله رب العزت به د دې سړي څه قدر وکړي چې دا کومک یې ورکړی دی. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام بارک وایي چې الله پاک به د هر قدم په مقابل کې د یوه مرئي د ازادېدلو ثواب ورله ورکړي. دا کومک کوونکی چې کومک یې د عالم کړی دی، د هر قدم په عوض کې به د یوه مرئي ازادېدلو، چې یو مرئي واخلي ازاد کړي، دومره ثواب الله ورله ورکړي. او که یو سړی د محبت او د عقیدې په لحاظ باندې چې د یو چا سره محبت لري، د عالم سره ښه عقیده ورته لري، د علم په خاطر یې پر تندي باندې مچ کړي، الله پاک به د هر رشته په مقابل کې یوه نیکي ورله ورکړي وده ته. یعنی خالی یې مچ کړي پر تندي باندې، الله پاک د هر رشته د سر په مقابل کې الله پاک وده ته ثواب ورله ورکړي، نیکي ورله ورکړي. او په بل روایت کې راځي فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله نقل کوي د حدیث شریف چې یو عالم زیارت ته سړی ورشي، نبي علیه السلام بارک وایي دا داسې دی لکه زما زیارت ته چې راشي، د یو عالم سره مصافحه وکړي، روغبړ وکړي، پوښتنه وکړي، دا داسې دی لکه زما سره چې روغبړ پوښتنه وکړي. د یو عالم مجلس اختیار کړي، د عالم سره کښېني، د عالم سره ګډون وکړي، د عالم سره محبت وکړي، دا داسې دی لکه زما سره چې محبت وکړي. نبي علیه السلام بارک وایي زما سره چې کښېني،
او الله تعالی به زما سره په جنت کې درته ځای ورکړي دغه سړي ته چې د عالم سره مجلس اختیار کړی دی یا محبت اختیار کړی دی یا ناسته اختیار کړی دی. او په ورځ د قیامت باندې نبی علیه السلام بارک وایي امت محمدیه تر نبی علیه السلام تر بیرغ لاندې وي، تر جنډې به لاندې وي. څومره کسان چې د دغه بیرغ لاندې وي، تر د جنډې لاندې وي، د نبی علیه السلام بارک خلک به تږي په دا وخت کې. الله پاک به حکم وکړي ملایکو ته، نبی علیه السلام به حکم وکړي، امر به وکړي چې ورسې و دا خلکو ته اوبه ورکړي، حوض کوثر اوبه به ورکړل شي. ملایکې به ورکړي و دا امتیانو ته د حوض کوثر چې د نبی علیه السلام حوض دی، و دا امتیانو ته به اوبه ورکړل کېږي، دی به وبهیږي. مګر علما ته به نبی علیه السلام په خپل لاس باندې اوبه ورکوي، و نور خلکو ته به ملایکې ورکوي، و علماو ته د دې امت نبی علیه السلام بارک په خپله اوبه ورکوي. نو د عالم دومره غټ مقام دی چې نبی علیه السلام بارک په ورځ د قیامت باندې و هر عالم ته په خپله اوبه ورکوي. او په بل روایت کې راځي چې یو طالب العلم د خپل استاذ وخوا ته روان شي، الله جل جلاله پر هر قدم باندې د یوه کال د عبادت ثواب ورکوي. چې طالب العلم د خپل استاذ وخوا ته روان شي، پر هر قدم باندې د یوه کال عبادت ثواب ورکوي. او په یوه قدم باندې پر هر قدم باندې په جنت کې دته یو ښار جوړیږي چې د خپل استاذ وخوا ته د طلب د علم وخوا ته روان شي. پر هر قدم باندې د یوه کال عبادت شو، پر هر قدم باندې د یو ښار جوړېدلو الله پاک امر کوي چې یو ښار ورته جوړ کړي. او کوم مځکه باندې چې دی روان وي هغه مځکه ودته استغفار غواړي، بخښنه غواړي د الله پاک څخه. دومره غټ مقام دی د علم. هغه علم چې هغه علم دینی وي، علم شرعي وي، او د الله د رضا علم وي، او په علم سره عمل وي، الله پاک دومره ثوابونه سړي ته ورکوي. امام غزالی رحمه الله یو روایت نقل کوي، وایي چې کوم وخت طالب العلم په مځکه باندې روان وي، د ده د روانتیا په وخت کې ملایکې د دغه برکت لپاره د ده تر پښو لاندې قدمونه غوړوي. دی ملایکې وزرونه وغوړوي، بیا د قدم باندې کښېږدي، بیا ملایکې وزر وغوړوي، بیا د قدم باندې کښېږدي. دا د ده د عزت او د احترام لپاره. او د طالب العلم پر بدن باندې چې کوم غبار او ګړز او دوړې پرتې وي، دا غبار او ګړز او دوړې الله پاک د جهنم د اور سره نه یوځای کوي. یعنی الله پاک پر ده باندې د جهنم اور حرام کړي. نو که په طلب د علم کې سړی خیرې پر ځان یوسي، دوړې پر ځان یوسي، هم الله پاک د جهنم ساتي. او که د طلب د علم دپاره سړی روان سي، ملایکې د ده تر قدم لاندې وزر غوړوي، او الله پاک به ده ته ځکه استغفار غواړي. پر هر قدم باندې د یوه مرۍ د ازادېدلو ثواب، د یوه کال د پوره عبادت ثواب، او پر هر قدم باندې یو ښار ورته جوړیږي. دا ټول هغه علما چې په عمل علما وي، او علم د الله د رضا دپاره وي، او په طلب د علم کې وي. باید هر انسان شپه او ورځ په طلب د علم کې وي. یا که مسجد لره ورځي، که مدرسې له ورځي، که مسجد و مدرسې له نشي ورتللی، دا علما چې په دې اوس وخت کې په دې ټلفونو کې بیانونه کوي، باید دا سړی واوري، او دې ته باید سړی ښه وخت ورکړي، او ښه په توجه واوري، او عمل په وکړي. داسې نه چې خالي وخت په تېروي، وخت په پاسوي چې راسه وخت مې نه تېرېږي، او خبره خو به واورم. نه، چې خبره واوري، د علم خبره واوري، په عمل کې به راولي. او علیده دې په ښه توجه باندې، په ښه فکر باندې، او داسې دې ورځي، داسې دې ځان ورته بېغمه کوي لکه سړی چې سبقه ته ځي، مدرسې ته ځي، او مسجد ته ځي، او درس کوي. الله دې قبول عمل را نصیب کړي، الله دې قبول علم را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.